د نورستان د غمیزې له پیښې غواړو په دغه ویډیو کې تازه جزئیات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده او د دوشنبې مازدیګر مهال د نورستان مرکز پارون دا ساحه یو خونړي سیلاب په دې وضعیت باندې کړله. نن څلورمه ورځ هم د ژغورنې او پلټنې عملیات جریان لري. یو شمېر ټیمونه په دې باندې مصروف دي چې هغه ورک هېوادوال چې تر اوسه پورې د خاورو لاندې دي ترلاسه کړي. د رسمي شمیرو له مخې 25 جسدونه ترلاسه شوي دي، خو دقیق معلومات نشته دی چې څومره جسدونه لا اوس هم د خاورو لاندې دي. په ساحه کې یو شمېر کورنۍ اوس هم دې ته انتظار دي چې د خپلو ورکو اقرباو په اړه معلومات ترلاسه کړي یا جسدونه ترلاسه کړي. اوس هم په ساحه کې شیبه په شیبه د دې انتظار باسي چې د خپلو د ورکو کورنیو په اړه پوه شي. دا ساحه چې ګورئ دلته د ښاروالۍ ودانۍ، د ښاروالۍ هوټل چې تر ډیره پورې به سیلانیان پکې موجود وو او د سپوږمۍ په نامه باندې دغه هوټل دغه ودانۍ چې ښکاري دلته موجود دي. دغه سکواټر چې لګیا دی اوس هم کار کوي او یو شمېر هېوادوال ورته په انتظار دي تر څو دلته هغه ورک جسدونه را پیدا کړي او دوی یې ترلاسه کړي. موږ د داسې اشخاصو سره غږیږو چې هغوی دلته اوس هم د دې انتظار باسي تر څو هغه ورک اقربا را پیدا کړي او جسدونه یې ترلاسه کړي. تېره دوشنبه چې دغه نورستان باندې کوم خونړۍ پیښه سیلاب رامنځته شو، په دغه خونړۍ پیښه کې د یو تن قرباني زه هم یم چې دلته زما خپل وراره او بېرته مې وښی کېده. څه وخت چې سیلاب راته دغه ودانۍ کې زما وښی چې دی اوده په خپل اتاق کې پاتې شوی اتاق همدغه ساحه کې و. دا تېر 4 ورځې کېږي چې موږ دغه خپل وراره دغه زما په اوښي دغه جسد په موندلو په لټه کې یو، خو تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدل چې خپل دا جسد ترلاسه کړو او خپل کور ته ویسو چې هلته د دې فامیل چې دي ټول په انتظار شیبې هلته ناست دي او دغه لمحې دغه کوي چې تر څو کله به زموږ دا خپل مړی به راځي او زموږ دا زړه ته به یو سکون به رامنځته کېږي او زموږ زړه ته به یو تسلي به رامنځته کېږي. که خدای مکه دغه مړی موږ ته یا دا جسد موږ ته را پیدا نه شي، دا به زموږ ټول کورنۍ دپاره همیشه دپاره به غم وي. حتی د دې یو مور چې دا خپله دا کوم زما ورور چې دی دا خپله یتیم دی، یوه کونډه مور یې ده، د 6 خویندو ورور دی او یو 4 کلن زوی دی. نور ټول کور کې د فامیل هېڅوک نشته، یو اسرم نه ده پاتې، یو 4 کلن زوی ورته پاتې دی. زما نوم جلال خان دی، د غوما ولسوالۍ د کوردر اوسېدونکی یم. دلته زموږ ته تقریبا 4مه ورځ ده، د سهار نه راځو تر ماښامه پورې دلته کارونه کېږي، خو تر اوسه پورې هغه جسد موږ ته په لاس نه دی راغلی. او دلته چې یو کس زما خپل اوښی مې دی محمد شعیب نومیږي، دلته ښاروالۍ کې مامور و او د هغې جسد ته دغه 4مه ورځ ده چې وروره بس نه موندل کېږي. نو دغه لوډر هم کارونه شروع کړي دي، دغه 4مه ورځ ده تقریبا. سهار نه راشو دلته ماښام شي بیا ناامیده لاړ شو کور ته او د کورنۍ د خوا نه داسې په 10 منټه بعد او 15 دقیقې بعد همدغه زنګونه راځي څنګه چالش شوی مو که مړی پیدا شو پیدا نه شو. بس رب دې وکړي، بس ټولو مسلمانان همدغه خواهش کوو چې دواګانو کې هم یاد وساتي چې دغه خلک پیدا کوو. یو څه څو هسې مړه خو مړه دي، فقط دا جسد پیدا شي چې موږ هغه کور ته ویسو چې دا ستا زوی یا ستا دا وروره دا مړ و او دلته پیدا کړه دا د ستا جسد، نو یو سکون به میلاو شي. دا بیخي نظاره کوي نو ولا بس ډېر سخته خبره به وروره.